السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 3 شلوريزه نړیوالو لوبو سیریز افغانستان 3-0 وګټي. د افغانستان لپاره په دریمه شلوريزه لوبه کې نجیب الله زدران تر ټولو زبردست لوبه ترسره کړله. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغانستان لومړی توپخانه ترسره کړل. د افغانستان لپاره نجیب الله زدران زبردست په زړه پورې لوبه ترسره کړل. که څه هم د نجیب الله زدران سره په تیر لوبو کې ډیر ظلم کېدی. دی په 1 نمبر په 6 نمبر راتلی. دته په خپل ځای چانس نه ورکول کېدی. هغه و دی به یا د یو بال یا به د 5 بالو یا به د 5 اورو دپاره رالی د ښه توپخانه نه سو ترسره کولی. خو نن چې دته په خپل ځای چانس ورکړل سو نوموړي دا ثابته کړل چې دی په خپل ځای باندې ډیره ښه توپخانه ترسره کولی سي. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې 2 منډې جوړې کړلې. نوموړي خپلې منډې هم په شلوريزه نړیوالو لوبو کې تر زور واړولې. افغانستان په ټاکل شویو 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 183 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز په 21 بالونو باندې 18 منډې جوړې کړلې. عثمان غني په 11 بالونو باندې 19 منډې جوړې کړلې. کریم جنت په 14 بالونو باندې 21 منډې جوړې کړلې. نجیب الله زدران چې په 15 بالونو باندې 2 منډې جوړې کړلې ناټ آوټ پاتې سو. محمد نبی په 15 بالونو باندې 2 منډې جوړې کړلې. اصغر افغان په 12 بالونو باندې 24 منډې جوړې کړلې. راشد خان په 0 آوټ سو. شرف الدین اشرف هم په 0 آوټ سو. زیمبابوې لوبډلې بالرانو په لومړي 10 اورونو کې افغانستان ته ډېره زبردسته توپچونه ترسره کړې وه. دوی افغانستان ته 83 منډې ورکړې وې. 3 مهمې ویکټې اخیستې وې. رحمان الله ګربز، کریم جنت، عثمان غني. خو بیا وروسته نجیب الله زدران دوی ښه وټکول. مسکنډه په 4 اوورو کې 32 منډې ورکړلې. 1 ویکټ یې واخیسته. نګراوا په 4 اوورو کې 15 منډې ورکړلې. 2 ویکټ یې واخیستلې. فراز اکرم چې پاکستاني لوبغاړی دی 4 اوورو کې 46 منډې ورکړلې. 1 ویکټ یې واخیستل. مزرباني په 4 اوورو کې 41 منډې ورکړلې. 2 ویکټ یې واخیستلې. سکندر رضا په 2 اوورو کې 14 منډې ورکړلې. 1 ویکټ یې واخیسته. زیمبابوې لوبډله ونه توانېدل چې یاد هدف ترلاسه کړي. زیمبابوې لوبډلې یوازې 114 منډې جوړې کړلې او 15 لوبغاړي آوټ شول. د زیمبابوې لپاره تر ټولو زیاتې منډې سکندر رضا 41 نسوځېدلې منډې جوړې کړلې. بورل 19 نسوځېدلې منډې جوړې کړلې. مسکنډا به 10 منډې جوړې کړلې. افغان توپ اچوونکو د خپل 184 منډو هدف څخه دفاع وکړه. زیمبابوې یوازې 114 منډې ترلاسه کړلې. فضل حق فاروقي په خپله لومړنۍ شلوريزه نړیوالو لوبه کې په لومړي اوور په 5 بال د زیمبابوې لوبغاړي بولډ اوټ کړ. نوموړي په 4 اوورو کې 22 منډې ورکړلې. 1 ویکټ یې واخیستل. محمد نبي په 4 اوورو کې 19 منډې ورکړلې. 1 ویکټ یې واخیستل. نوین الحق هم په 3 اوورو کې 19 منډې ورکړلې. 1 ویکټ یې واخیستل. راشد خان په 3 اوورو کې 18 منډې ورکړلې. کومه ویکټ یې نه ده اخیستې. کریم جنت په 4 اوورو کې 14 منډې ورکړلې. 2 ویکټ یې چې پلیئر اف د سیریز هم رالی. نوموړي 15 ویکټې هم په دې سیریز کې ترلاسه کړې وې. 100 منډې هم ترلاسه کړې وې. شرف الدین اشرف په 2 اوور کې 10 منډې ورکړلې. کومه ویکټ یې نه ده ترلاسه کړې. افغانستان دا لوبه په 40 منډو وګټله. افغان لوبډله وتوانېدل چې د شلوريزه نړیوالو لوبو سیریز د زیمبابوې څخه 3-0 وګټي. ټولو هیوادوالو ته دې مبارک وي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.